أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله خبر شروع به درس کې شهید ویل شي مکارم الاخلاق رسول الله فرمایي عليه السلام چې دین د اسلام درې سو شپږ خوینه لري چې څه ایسه په انسان کې موجود شي الله به بندقه ایسه باندې جنت ته داخل کې او جنت ته به بوشي او دا چې شوی دی چې موږ تاسو به د وس کې د طاقت کې دا خبره غلطه راځي دا کې دی چې موږ په وس کې نه او د نبی صلی الله علیه وسلم شفقت ته موږ تاسو باندې چې یو خو موږ ذکر کړی دی او به بل ذکر کړی دی او به بل ذکر کړی دی انسانانو یو نه یو عمل کرا ولای تر څو الله رب العزت جنت لبوشي نن یو خو په خوونه کې چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې انسان کې په دې درې سو شپېتو کې یو خو موجود شي جنت ته رب العالمین دا بوزي د خلکو سره نرمي خبره کې نرمي زد سختی د معنا سختی باید په انسان څنګه پیدا نه کې د مؤمن په مقابل کې ارچ د اسلام دشمن دی دغه سره سختی کول د مشغله عبادت دی اهل علم فرمایي د نرمۍ دا معنا ده سهوله الانقياد للحق والتلطف في معامله الناس وعند التحدث اليهم د حق قبلولو کې ډېر په نرمۍ سره غاړه کې خودل زور نه کول لکه دا حدیث نه منم او دا منم کله چې معاملې سره خلکو سره کوله پاږي کې نرمي کول او دا وسره چې خبرې کوي یو درې کې نرمي ده یو نرمي په وینا کې د شدار انسان په دعوت کې ډېر مهم اثر لري دای انسان چې کله دعوت کوي لکه سبا بل سبا سیرت درس کې دا راځي ابو بکر صاحب چې کله نه جوړ کیږي مرز وفات کې واقع کیږي نو خپل ملګری راځي مکی عبدالرحمن ابن عوف لوي چې څوک وټاګو او د شي ورته ویل چې عبدالرحمن اسما خو اراده د عمر لدا رضی الله تعالی عنہ شه انتخاب کو عبدالرحمن ابن عوف ورته چې ډیر بهترین انتخاب دی کړی بل ملګری نشي ویلي بل طلحه ابن عبد الله خبر وکړه هغه د عمر مخ کوا وجدا دا کدا چر د مخ کې شي او امیر شي نو دا ډیر خلک وشي هر چا به تور لري استری ده ابو بکر چې دوه خبره وکړه یو خبره دا وکړه زنه مې ځکه عمر څخه ده چې د څخه عمر نرمېدو دویم عمر چې سخت دی وجه دا چې دله مشري ورکړی شوی نه دا چې کله یو سړی په دعوت کې مشر شي یا په حکومت کې دا که څومره سختري سړی ولې نه خامخا دا بغوړي چې د ملګرو سره نرمي وکړي اوس به عمر نرميږي خبره کول په باب د دعوت کې کنزل نه کول نرمي سره خبره کول د یو سړي خبره لړر کې جواب کول دا انسان جنت ته داخلي او دعوت کې مهم اثر لري جذبه سره خبره نه دیم کې نرمۍ شي د لین القلب هغه زړه نرمۍ شته هغه د منځ سړي پر زړه کې نرمواله راشي د الله د یری د وشي لکه د یمن والا چې د ابو بکر صاحب قال لاله جړلې ذلکلا الحمیری په نامه باندې امیرو په شکل مسجد نبوي لراغې نو ابو بکر صاحب جړل قران ویلي هغه هم جړل زړه نرمو او دریم لین المعامله معامله کې نرمي کول خیر دې به راکې پیسې به راکې به قران او سنت شکل انسان مطالعه کوي نو په دې کې ډېر آیتونه دي سورې عمران کې الله دا خبره ذکر کړې ده سورې طه کې سورې زمر کې او د نبی صلی الله علیه وسلم بعضی احادیث عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې شریف رسول الله باندې طلب د اجازه وکي دروازه ټک ټک وی ویل چې مال اجازه را نبی صلی الله علیه وسلم ملګر له اجازه ورکړي بئس اخو العشيره دا په دې خاندان کې ډېر بد سړی دی او ابن العشيره یا د ډېر بد سړی بچی دی یا بد بچی دی فلما دخل شکل دا سړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم الا ان له الكلام دا خبر ورته ډېر نرم رسول الله شروع کړي وی شکل لاړو ما ورته یا رسول الله دا سړی چې کله بارو ته ویل دا ډېر بد سړی دی ورن سړی دی خطرناک سړی دی چې دا خبره ډېر مزیدار نرم کړي وی ویل یا عائشه ان شر الناس من تركه الناس
اتقاء فحشه په دې ټول انسانانو کې بدترین انسان هغه چې خلک داغه د شر د وجنه داغه سره د نرمۍ معاملې کوي موږ د مجبوریت د وجنه دا کارو نبی صلی الله علیه وسلم د چنه ریدل نه لیکن موږ تاسو ته داسې انسان دا خبر وکړه چې کله وسړی په جامع کې ډېر بد اخلاق سړی او شری شړی تاسو معاملې کوي داغه د شر نه بزان ساتي دي ته ویل شي نرمي او د لور چې د جنت سبب د شي نرمي نه چې دین د اسلام بالکل سره ختم کړي شي بلکې دا معنا شو کې د شي سره دعوت د وجنه ایسه هغه غاړه کیږي ابو هريره فرمایي رسول الله فرمایي چې اتاکم اهل اليمن د یمن ولا خلق تاسو لړاله ودا پښلونی کې ډیر نرم دی ایمان د یمن په علاقه او حکمت د یمن دی او دا رأس الكفر د کفر جړه چې هغه مشرق ولا خلقو ګره سغزړي خلې دا علاقه دي کړې دي د سیرت ورځ باندې دا خبره مرشي انس بن مالک له ابو بکر شه به خط ورکړي چې ورشه د دې مرتدینو په خلاف باندې موږ اعلان د جهاد کړي تقریبا 15000 مجاهدین ته ورو یمن ولا خط ولېګو چې تاسو راځي موږ سره ودرېږي چې چرته ژوندۍ وي نو تاسو به غازیان وي کوم شنو به شهیدان وي هغه ټول انسانانو ذل قلا الحميري مشر وراله او دا خبره له زګ زړونو کې نرم و چې موږ جنت ګټو د دشمن مقابله ردانګو ابو سعید خدری فرمایي ګوره د حدیث کې دا خبره ذکر شوی ده چې الین قلوبا د دې خلکو زړه نرم دي نو چې کله په انسان کې رسول الله فرمایي د زړه نرم ولې راشي د دې انسان زیبه جنت دا به جنت ته داخليږي ابو سعید سے فرمایي چې علي بن ابي طالب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره سره راولېګل په یو سرمن کې وغیرہ شنور کسان ما باندې تقسیم کړه یو سړي په دې خلکو کې ویلې چې مونږ ډیر لایق یو د خلکو نه چې مونږ لرا کړی وي عمر بن الخطاب چې شو ویل یا رسول الله سټ نه و دې سړي څنګه خبر وکړه صاحب مقابل کې نبی صلی الله علیه وسلم ویلې وانه سيخرج زرد شروب وجد په اولاد کې شي قوم یتلون کتاب الله چې دوی په قران کریم ولي او ډیر نرم حالت کې به ولي او رتبه اندامه شو اسانه رتبه دغه ګور رسول الله صلی الله علیه وسلم د مرګ فیصله ونه کړو چې دا چې پاغي کې نرمي و دغه په اولاد کې نرمي و دلیل په دې باندې شکل په انسان کې نرمي هغه سره ور د مرګ نه به بچی معاذ بن جبل فرمایي وی نبی صلی الله علیه وسلم یو ورځ وخت کې نږدې و چې د نور د سرګ موږ سره وګورو وړي څه ضرورت وته مونږ وکي وی سلام وګرځولو او خپل هغه متروکه کم شي نه وروغتلو موږ لوري چې لکه بر خپل جنو باندې ودرګي دا کم شناسي او به ویل زه به تاسو دا خبره بیان کوم چې لکه ما دا نه وختواله ولا وکي و ما د شپې مونږ کې او 10 مو کې به مونږ کې چې څومره مال الله اندازه کړو دغه نور سما باندې پر کلی رااله وې سما باندې سر درون شو د شو در رب العالمین سره ما ملاقات شو په احسن صورت بډیر کې څه صورت کې ما ته ویل يا محمد قلت لبيك ربي ما ویل يا رب تعالی تابعدار وفيما يختشم الملأ الاعلى دوچت مجلس پس کې باس کوي یقول ته ورته ولادت رزنه پويګم و ما ولیدلو چې د خپل لاس ازما په دې اوګو کې راکی خو د دې پوری چې دغه د ګوتو او د دې بندونی یو خپل ما په خپل شینه کې محسوس کی هر څه ما ښکارا شو په دې وخت کې ام دې وخت کې و به ما ته ویل چې محمد ما ورته رب یا ربي وڅ کې د ملول اعلی لګری ما ویل چې په کفاراتو کې او درجاتو کې هغه کارونه کې چې باغې باندې انسان ګناهونه رجیږي هغه کارونه چې باغې باندې انسان اعمال او درجه اوچتيږي وی ویل دا څه شی دی و ما ویل مشل الاقدام للحسنات د نیکی په طرف باندې شکل سره قدم والي د انسان چې څومره ګناهونه شي هغه ټول الله ورشي سورې سین کې رب العالمین دا خبره کړې ده کسړې جمعات لږه کسړې درس لږه کسړې دعوت کوي کسړې jihad کوي والجلوس في المساجد بعد الصلوات انسان چې کله موږ کې دغه نور سبب د جمعات کې ناشې په دغه ناس باندې رب العالمین د دې انسان ټول ګناهونه لري واسباغ الوضوء او کله چې انسان لجمه تکلیف یخنی او دا په دې وخت کې پورا او دس کوي وې په دې او دس کول باندې د انسان د ګناهونه به الله ختم کوي به ویل چې پس کې نو ما ویل اطعام الطعام چې کله سره په خلکو باندې خرچه کوي او دا خبري نرمي کوي او د شپې مونږ کې دا ټول خلک ودی وې د شي وخت کې به د انسان ټول ګناهونه الله په دې عمل باندې وريږي ګوره دې حدیث ګورئ رسول الله ولین الکلام
ته یو سړی دکاندار یو ګاګ در تراغه دی شي باندې پښتنه وړي چې لکه دا پښوله وای خو شوی نه خو خیر سختي مکوا یا په بل معاملې کې سختي مکوا یا عالم یو سړی ستنه ته پوښتنه کوي مسله باندې هغه به شرف ویږي نه چې په کومه طریقه باندې سوال کوم غصه نه کوي نرمي سره وکا یا لار ته ورکا لار سره وکا الله به سبا دغه عمل باندې څنګه وريږي والله به جنت داخل کی نرمي به ما ته ویلې چې سوال کوا وما ویل اللهم اني اسالك فعل الخيرات الله د خیر د کارونو سوال ستانه کوم او ترک المنکرات د بدوی د پر خودلو وحب المساکین د مشکینانو سره مینا وان تغفر لي تما لبكنا وكما بن رحمك واذا اردت فتنه قوم جكلت يقوم بربادين ما وفات غير مفتون بدش على جزاء عذاب پېښوي نوم اسالك حبك استاد من سوال کوم وحب من يحبك وداغه چره محبت چې سره مینه کوي وحب عمل يقرب الى حبك او محبت اقا عمل چې ساعه محبت لمن نږدې کوي نبی صلی الله علیه وسلم ویلي دا حق ده یاد کوي او خلق له به وخی دلیل په دې باندې چې په دې حدیث کې رسول الله نرمي ذکر کړی دا ولین الکلام شکل انسان خبره نرمه کوي هغه کده ارمن سبو دا ارمن شخص سره تعلق لري الله رب عزت په دغه نرمه خبره باندې د ټو ګناهونه معاف کوي به چې جنت ته اور داخلي کیسه خبره نرمه عبد الله بن عمر فرمایي چې رسول الله ویلي دي اقیم الصفوف صفونه برابر کوي وی فإنما تاسو صفونه برابر ویل کله ملائکه وګد وګي سره برابر کوي او د منځ کې ګلاوال لاندې بند کوي او د مسلمان ور دي رسول ځان نرم کوي څه مطلب لا سهونی ولې شي مخله شه چې دا وی وران نږدې شه چې توی ورسه شه واه فرمایي وېزمن په وخت کې باز انسانان ما کتري دي چې کله موږ ورته کې ورولې دا چې ټوپونه ولې لکه کچر اگر خپل خبره کې چې و نیم سو کاله مخکې خبره ده رسول الله فرمایي ځان نرم کا چې مسلمان ورونی ولې ته وران نږدې شه ورته بالکل چې ورا مخله شه چې ورسه شه او به ویلې چې شیطان د پاره د کولاواله لاندې مپرې دی او چا چې دا سب یو ځای کې الله به د ځان سره یو ځای کې او چا چې دا سب قطه کې رب العالمین به د ځان نقد کوي دا څومره سخت خبره ده دې زونه کې به اختلافات راشي امام بخاری رحمت الله علیه هغه به خپل صحیح خپل جامع کې باب خدای د اسلام نمبر صفحه کې روایت نعمان ابن بشیر راوړی دی چې باب ثابت په بیان د دې کې وګد اوګی سره د قشم بجلب ایر خنګره د خنګری سره نشي کول رسول الله دې ملګرو باندې ګرځیدو ابو بکر صاحب عمر صاحب شکل برابر شو دغه نه بروس وړاندې شو تاسو دې حدیث وګورئ ولینو رسول الله فرمای نرمي وکي فی ایدی اخوانکم دخل ورونو بدله سونه کې کچرته نرمي ونه کړو رب العالمین مساجو بدې زونه کې جداوال راول د ځنه هم الله وشړي ختم بمکی عبد الله بن عمرو بن العاص فرمای چې دا ابو بکر قومندانو فلسطین لګلو او د شي ورته ویلی مو عجیب انسان و دا کله بار ملک لاړو غزاله را طلب کې چې درومینو دینه سوارو مقابله کو راشه شکل دارغه ورته وی ویلی شیخ خالد دلته پاتې کېږي او کزي وېزه د الله د غشنه یو غشه ما اول بل ما باندې گزار کوي به ته څه چې مالته وای وی فلسطین لاړ شو په دې کیفیت باندې شډیر وردن نشي دشمن منځ چې معاشره دي نه او تقریبا وزره مجاهدین په لاس باندې ورکړه به په کدا شو چې هغه کې دا به ګیرم شو او د دین ورسره خالد بن ولید به شوارع خپل مجاهدین ورسره تقریبا ډیر زره کسان مجاهدین ان تراجم شو سخت جنگ د دشمن سره وشو اجنادین په نوو باندې ورقه چې پاګه کې جګړه وشو الله دا ورسره کړه د عمرو بن العاص فرمایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال رسول الله فرمایي ان فی الجنه بل جنت یو بنگلا ده ظاهری د باطن نه کاری او باطن د ظاهر نه کاری دومره مزیدار بنگلا ابو موسی شریف لمن هي یا رسول الله دا به د چاره پاري دا د څه مزیدار بنگلا رب العالمین جوړه کړی دا باطن له شګوري ظاهری کاری او ظاهر له شګوري باطن کاری رسول الله ویلي دا درې کارونه چې کله انسان کوي یو دا لمن الان الکلام چې کله یو سړی په خبرو کې نرمي کوي د خلکو سره غوسه مسه پینې کوي د شي انسان له الله دا بنگلا ورکی واطعم الطعام چې یو سړی په مسكين باندې خرچه کوي وغله پیسې ورکي ډوډۍ طعام وبات لله قائما والناس نياما او رب العالمین له شپې تهجد کوي په دې وخت کې چې داخله ودی د درې عمل کوون کلا چې هغه نرم خبري کوي او هغه په مسکینانو باندې خرچه کوي او هغه د شپې رب العالمین له تهجد کې الله به دغه مزیدار بنگلا ورکی اوس کبدي بنگلا کې چرته موږ سره مين او رغبتي پکار دا چې موږ تاسو دا شروع کو ویلو او که موږ مين او رغبت دي کې نه او ضرورت مرتنی نه به نه کوو خبره بم سخت کوم امر خبره باندې غوسه کېدل تو عم مسکینان له نور کول او الله لپاره ودرېدلنا عبد الله بن مسعود فرمایي رسول الله فرمایلی دي حرم على النار و بنت شوره پور باندې هر هغه انسان چې هغه نرمي کوي اسانه قریب من الناس خلق له نږدې چې په معاملې کې ناس ولاړ راشه ورشه کې
راکړه ورکړه کې یو سړی نرمي کوي رسول الله فرمایي وې د انسان بل جنت ته داخل شي ایماندار سړی بل جنت ته داخل کی چې منځ کې خشوع کوي د فرض حفاظت کوي به پېدې کارونه نه کوي د وادي پابندي کوي د امانت لحاظ ساتي د مانځه حفاظت کوي خلکو له خیر ور کوي شکل د قران او سنت برابر جوړي مسلمانانو باندې بدنامه نه لګي د مسلمانانو باندې اختلاف نه راولي د مصیبت په وخت کې صبر کوي د نعمت په وخت کې شکر کوي د ګوندی مینه محبت تاسو لري د الله لپاره دروغ سره ځان ساتي پاک دامنې پر وړاندې کیږي معاملې کې نرمي کې امر بالمعروف او نهي عن المنکر بیکار څه لکار پیدا کول پریوته سړی راوچته ول خلکو نه شر بندول دا د شي کارونه محمد رسول الله فرمایي چې سړی په دغه عمل باندې جنت نه داخل شي معاملې کې نرمي ابو هريره سے فرمایي و محمد رسول الله فرمایلی دي الکلمه اللین دا نرم خبره چې دا صدقه دم خیرات ته او کله چې انسان قدم دی منزله یا جمعه دا رسول الله فرمایي چې دم صدقه ده پیسې چاله نشو ورکوي د خپل کور نه د خپل جمعه نه د خپل دکان نه د خپل دفتر نه چې د جمعه ته راځي د منځ په نیت باندې په دې هر قدم باندې رسول الله فرمایي تاسو صدقه ورکړه په دې نرم خبره باندې صدقه ابو هريره سے فرمایي چې رسول الله فرمایلی دي و مثل المؤمن د مؤمن سره مثال دا په شان د فصل له همیشه د آباد اړي راړي مصیبت دلته چې دا ور باندې صبر کوي کعب ابن مالک ویلي چې رسول الله فرمایلی وي دا مؤمن انسان د په شان د غنر میګا د فصل نه اړي وراړي دا بادونه کله چپکه او کله ودري په خلاف د کافر شغه ځای په ځکلا کولاړي معنی چې هر حال په تابع درغه ته صبر کوي نرمي کې به ایرباز ابن ساریه فرمایي چې محمد رسول الله تقریر کې ډیر عجیب تقریر دستور کو نو کیلاړو دي ژوند کې ير رااله موږ ورته ویل یا رسول الله دا خو د شي تقریر ته وکړه چې موږ رخصتېږي صحابه سره دا غمو محبوب جدا کېږي ورته ویلې قد ترکتکم ما تاسو پر خودري په تک سپین دین باندې لیلوها کنه هارها شپه په شان د ورځ دا او نو کوګي د دې دین ورسته زمانہ مگر هغه انسان چې هغه به تباہ کړی شي چې زمانہ په تاسو کې ژوند کې هغه ډېر لوی اختلاف وګوري خو تاسو ګور زمانہ سنت له حاضر کې د خلفاو پاغي باندې غوښنه ولګوي او طاعت په تاسو باندې ضروری دي اگر که تاسو باندې یو حبشي غلام ولې مقرر نشي او مؤمن خود شي دی لکه هغه وښه غله مهار لګولې شي چې کله سړی چوکي او چې حرکت ورکی قران او سنت ته بسنده شي تابع کوي شيخي کې بنا سره دا خبره خو زنه منم تاسو دا خبره مال وکړه نه علي بن ابي طالب فرمای و قران کریم کې رب العالمین فرمایي فقولا تاسو او يهود فرعون قولا لينا و معنا اسم کنیه ورته ولا یا ابو الولید موسی عليه السلام الله ویلي فرعون له شمو شو اخرى اوس پیا هغه خبره به وګ نه کړي یا ابو الولید اسم کنیه ابو الولید و یا ابو الولید مصعب ابن ولید درغنومو ویغه به سره خبر لغوه کې شکل خبر لغوه کې خود به قرآن خپل بشړي باندې اثر کوي څلونیم سو کال تقریبا فرعون ژوندو او په دې څلونیم سو کال کې په دغه تقریبا عمر سم نور راغلي څوک دا د هریو څوک دا مشرک د قرآن نه معلومي کې مشرک قرطبي لیکلي دي وېزمو ته مثال په شان د موسی نه دی او زمو ته مخالف مثال دا په شان د فرعون نه دی چې موسی عليه السلام کړه د فرعون سره نرمي کوي نو مو ته خپل مخاطب سره باید په طریقه ولا سره نرمي کنزل مکوا چې شاره خبره ونه من لړیر په نرم اوستر راشه دعاګان ورته وغواړه موږ یو حدیث خلکو له بیان کو چې کله ونه من نه اوستر اصلي راوالو ته څنګه دا نه مانی مری تر مری سره ونه سودا کار نه کیږي عبد الله ابن عمر فرمایي وی خيارکم بتاسو ټول کې بهترین انسان هغه دی چې کله هغه منزله ودرېږي او دا اوګي دغه نرمي مخکې موږ ویلي یو سړی ونی سره وړاندې کیږي چې ویلر شل کیږي چې مخکې کیږي چې ورسره کیږي چې ورانه شي سره نشي کیږي دا سړی ابن عمر سے فرمایي په دې ټول انسانانو کې بهتر سړی دی او د انسان رب العالمین جنت ته ور داخل کی قطاده سے فرمایي دیوانه په تشریح کې تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم رپیږي د دین قران د وجنه سرمنی د هغه انسانانو چې د الله نه یریږي او بیا بنرمیږي د هغه سرمنی وقلوبهم الى ذکر الله د هغه جن الله ذکر الله ودا رب العالمین د اولیاء صفات ته الله رب العزت فرمایي چې کله قران بیانېږي د سرمنه باندې شورف پر پرکه ونه راشي رپیدل سترګونه وښ کی رواني خوشړی مطمئنی دا خبر غلطه چې عقل لري شو د په میدان کې ټوګونه وي و انما هذا في اهل البدع داخل بدعتانو کار دی ابن جوزی فرمایي وکدا سړی به و چې ما باندې جذبه راځي وې دیوال په غاړه دی کوی په غاړه باندې کینه به د جذبه وي اسماء رضی الله عنها فرمایي وې دي انسان کې اصل کې د شیطان وردن نش بلکې دا زه په ځان ناسي رسول غني وکړه روان دي د قول اولادي لکه تاسو د ناسي د قران باسي موضوع راشي خو لکه موږ تاسو د وکړه رواني کې نه دغه وجه درجه موږ زونه خراب دي دویم کې زړه خراب دي نه دغه اثر په نور نه کیږي دا غو زونه خراب دي د قران اثر په غي باندې ونیش
به قران کې دوه قسمه خبره الله کړې دي کله وی چې اطمینان او کله وی رپیږي نو اول کې ورپیږي اخر کې اطمینان یا د جهنم په آیتونو کې رپیږي او د جنت په آیتونو کې اطمینان نرمیږي بسړي ابن کثیر سے فرمایي خپل تفسیر کې وې سرمنی نرمي دي شونه نرم دي دا صفت نه کانو د کله الله کلام ووري حسن بصری فرمایي و فقول له قولا لينا دا مطلب دی چې اي خلکو تاسو نرمه خبره وکړي د فرعون لا وېد شي ورته چې ستا ګور رب شتا ستا واپس شتا ستا مخله جنت ور دي ک توحید امنو جنت او توحید ونه به کم جلسي جهنم له بروالیږي سدسه فرمایي و تلين جلودهم دا مطلب دا وقلوبهم الى ذکر الله الى وعد الله چې الله وعده جنت به موږ لرا کوي کله چې په انسان کې نرمي په معاملې کې په خبرو کې په زړه کې عمل کې اې دې څه فائدې ځان سره یاد ساته یو دا چې دا صفت په ارچا کې موجود ده الله په نسبت ډېر اوچت او نیک مؤمن دی موږ تاسو دا غواړو چې نیکان مؤمنان شو کنه شو نرمي دویم دا دلیل دی خبره ده چې برش انسان باندې موږ الله د خوانه رحمت شوه دی دریم چې کله په انسان په دعوت کې نرمي دغه په دعوت کې به اثر وي مخاطبین به ضرورت وګ دي دلیل پیدا دی وما لا اعبد الذي وڅو وجل چې بندګي دا غزاد نه کوم جزې پیدا کړي مو دي الله له واستاسو واپس کیږي د شي ونی ویل چې مالکم لا تعبدون ضمیر بزن راځي چې من کې دا نقصان دی ومن کې دا نقصان دی او چې کوم سړی کې نرمي وي دا خلکو په ژوند کې وي او د شي انسان کې قوي ایمانی د شي انسان کې کامل ایمان او د شي انسان رب العالمین جنت ته داخل کې ځکه رسول الله فرمایي د اسلام درې سو شپته خو نه دی یو خو چې بچی کې موجود شي الله به جنت ته داخل کې یو پاغي کې نرمي ده نرمي په انسان باندې فکر د خاص کر پسند جوړول کې په دې باندې شیطان هغه مخنی ولې کېږي او ډېر کړ دې په دې باندې سپونه برابرې بعضی قمقلان لدا خبره وکي وې چې دې سپونه کې مونږ کلاواله وکړه شیطان بغیر د نه کېږي خو چې بند کو بینه د نه کې خو د خپل برمنس کې بیر د نه کېږي شیطان کړه جواب دا دی چې شیطان دومره مغرور دی هغه سره خاص اندام نه شرط سر نه کوي هغه ستپلار له سجده ونه کړي چې هغه ادم دی ته لا بچي او طالب دا وسره کده کوي پورته کوي او بل محمد رسول الله خبره په مقابل کې عقل جنگول پکار نه دي رسول الله فرمایي چې تاسو دا سپونه دیو بس سره وګد وګي سره د بجلک سره برابر کې وجه دادا قدم چرته کولو پرې خود لګره بده کې ابلیس را دنه کېږي رسول الله ویل دې اسمه شاوس په ایمان دی دغه عقل مجنګوا چې دا څنګه کېږي او دا ولي کېږي او دې دا مطلب دی دا مطلب دی او د انسان چې بده کې نرمي الله به د اور نه لري کې او د خلکو د شر د دشمنی نه په دنیا کې دا بچ کړي د خلکو بزرګ کې به د سره مینه محبت او د سره به د الله رحمت متوجي کېږي نو پادری سوچ په تو خو نه کنه موږ خو باندې خبر او الینا چې کله په انسان کې نرمي د انسان رب العالمین جنت ته داخلي والله رب عزت په موږ تاسو کې دا صفات را پیدا کی سبب ان شاء الله موږ تاسو په مکارم الاخلاق کې دا خبره رسول الله فرمای که خبره چې د ارچ سره وکړه الله دې بندقي خبره باندې جنت لبوجي خو کبه خبره دې وکړه جهنم له الله تابوش دلیل پیدا لري وحد کې عملګری شهید شي عمر ته شهادت مبارکي غو ورته ورکوله رسول الله ورته ویل کې دې چې د څه خبره کړی چې په ما خبره باندې جهنم منځ ځان ورسولي موږ تاسو ګورئ یو دعوت کو jihad کو صدقې کو نفلونه کو بل کو لیکن کې دې چې موږ یو بل خبره وشي الله په دغه بل خبره باندې جنت نه رامنه کې د جهنم په طرف باندې روان نو سبب موږ تاسو خبره چې د جنت داخله دو اساسي بنیادی سبب چې هغه خبره انسان دغه خبره څنګه ځان کې راولي او څنګه ویل شي او پیدا صدا چکر دی وس پیدا کړی دغه نو څه پیدا ورک الله رب عزت موږ تاسو د قران او سنت بصیرت نصیب کړي وصلی الله تعالی علیه